بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو درنو خوږو مینوالو، پروګرام رنګین مازدیګر او زه امیر خان محمدزی یو وارې بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. د مینې او د خلوص نه ډک ډېر خواږه درانه او پښتانه سلامونه مې ومنئ، نیکې هیلې او سم ډېر زیات نیک احترامات. ګرانو مینوالو، په ننني پروګرام کې موږ سره د جندي سیمې سره تعلق لرونکي یو زلمی او ځوان شاعر عبدالله مومن صاحب ناست دی. نو عبدالله مومن صاحب ته پروګرام کې هرکلی ویم، ستړي مه شي، بخیر رالی جي. ډېره زیاته مننه. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر زیات بخونکی مهربانه دی. له هر څه وړاندې ستاسو د ټول رنګین مازدیګري ټیم ډېره زیاته مننه کومه چې خپل دغه وخت مو ویستو او زما غوندې ملنګ لم راکو او زه م دومره وقدرولم. ډېره زیاته مننه. عبدالله صاحب، ژوند مو څنګه دی او د شاعرۍ آغاز تاسو د کوم وخت نه وکړو؟ کوم وخت نه تاسو د پښتو ادب دپاره لیک کوئ دي؟ ژوند ښه دی، ښه تېرېږي، د الله پاک ډېر زیات احسانات دي. او شاعري که زه وایم ماته نه یادېږي، شوق مو د ماشوموالي نه و. دغه مشران شاعران به مو اورېدل، د هغوی مرکې به مو اورېدې، پښتو موسیقي به مو اورېدله او پښتو رسالې به مو کتلې، خپله ژبه مو وه. خو باقاعده لیک چې ما شروع کړی دی نو د 2014 نه مې شروع کړی دی او تر اوسه پورې خو شاعر نه یم او مات ګوډ لیک کوم تر اوسه. ښه جي. عبدالله صاحب، پروګرام خو به مخکې به وځو، خو شروع کې مینوالو ته یو غزل ډالۍ کې، نو هغې نه پس به انشاءالله بیا خبرې نورې کوو، خو یو غزل مینوالو ته پیش کړي. ډېره زیاته مننه. غزل دغه غزل دی چې ستا نوم به مې د نوم سره یادېږي، زه پې خوښ یم. ستا نوم به مې د نوم سره یادېږي، زه پې خوښ یم. که اوس را باندې ټول خلک خبرېږي، زه پې خوښ یم. ستا نوم به مې د نوم سره یادېږي، زه پې خوښ یم. که اوس را باندې ټول خلک خبرېږي، زه پې خوښ یم. شاعر یم، خپله ژبه مې ده، هېڅ شرم نه دی. شاعر یم، خپله ژبه مې د هېڅ شرم نه دی چې ما ته څومره خلک راټولېږي، زه پې خوښ یم. شاعر یم، خپله ژبه مې د هېڅ شرم نه دی چې ما ته څومره خلک راټولېږي، زه پې خوښ یم. غلام یمه آزاد مې که بس دا مې نظریه ده. غلام یمه آزاد مې که بس دا مې نظریه ده. دا سر که مې په دې باندې غوڅېږي، زه پې خوښ یم. مننه. غلام یمه آزاد مې کړه بس دا مې نظریه ده. دا سر که مې په دې باندې غوڅېږي، زه پې خوښ یم. او زه نه یم اوزګار دغه اوزګار ته پرېږدوئ. زه نه یم اوزګار دغه اوزګار ته پرېږدوئ. ملا صاحب که په ما پسې غږېږي، زه پې خوښ یم. زه نه یم اوزګار دغه اوزګار ته پرېږدوئ. ملا صاحب که په ما پسې غږېږي، زه پرې خوښ یم. او د ژونده خو اوس لاس کډه په سر یم مومنده. د ژونده خو اوس لاس کډه په سر یم مومنده چې اوس را باندې هره لوبه کېږي، زه پې خوښ یم. ډېر ښه. ګرانو درنو خوږو مینوالو، د عبدالله صاحب په زړه پورې غزل تاسو واورېده. دویم غزل به هم راته وایي، ځکه چې دا رنګین مازدیګرې بس هغه یو ملګري وي، ته پکې ډېرې خبرې مه کوه، نو بس زه نه کوم، ښه دا د هغه خواهش دی. خو بس عبدالله صاحب له بیا موقع ورکومه. عبدالله صاحب نظم وي، غزل وي، نو وړاندې کېږي. ډېره زیاته مننه. خو اوس دا یو روایت اساس شوی دی چې خلک د مسافرو لپاره خامخا شعرونه وایي، په دې باندې هغوی خوشحالېږي، خفه کېږي پې هم او زیات خو ځکه هغوی اکثر وایي تاسو بس چې تصویر مو باسي مسافرو ته ډالۍ. خو یو خبره ستاسو پروګرام په وساطت سره زه وکړم چې زمونږ پې زړه خفه کېږي، د وطن نه لرې دي، د مور پلار نه جدا دي، د اختر د سپرلي نه. نو زه پر دغه شعرونه ډالۍ کوم چې دا غندل ځواني او مسافر په بل وطن کې، دا غندل ځواني او مسافر په بل وطن کې، پښتونخوا ستا ګلالي او مسافر په بل وطن کې. مننه. دا غندل ځواني او مسافر په بل وطن کې، پښتونخوا ستا ګلالي او مسافر په بل وطن کې. او نه یې خور وي، نه یې مور وي، نه یې خوا کې خپل خپلوان وي. مور وي، نه یې خور وي، نه یې خوا کې خپل خپلوان وي. بعضې خلک داسې مري او مسافر په بل وطن کې. مننه. نه یې مور وي، نه یې خور وي، نه یې خوا کې خپل خپلوان وي. بعضې خلک داسې مري او مسافر په بل وطن کې. او غزل خو هر څوک وایي، خو زه یم زه بس یو چاربې ته شریکه کړم چې باجوړ نه تر بونیر او تر مردانه، باجوړ نه تر بونیر او تر مردانه، د قندوز نه تر وانا بلوچستانه، خوار افغان پښتون لګیا دی تباه کېږي،
د ژوندون په تېرولو نه پوهېږي کم علمي او ناپوهي مدام وژني کم علمي او ناپوهي مدام وژني بې هنره راغټېږي څه یې نه زده د دنیا د چارو وتې دي ناچار دي له کاروانه پاتې کېږي تللی نه زده دا په هېڅ څه کې کم نه دي د دنیا نه باجوړ نه تر بونیر او تر مردانه خو روزګار ورته موقع نه میلاویږي د ژوندون په تېرولو نه پوهېږي هر غلام ورته خپل تور تاریخ ورښایي هر غلام ورته خپل تور تاریخ ورښایي خپل ژبې خپل کلتور نه ناشنا دي یو ساعت رزق ګټلې ترقي ده د مرام پته یې نه لګي خطا دي جنتي وطن کې هر څه شته بېشانه د قندوز نه تروانه وزیرستانه خو د نورو خلکو خېټې پې ډکېږي د ژوندون په تېرولو نه پوهېږي امن نشته یو ذره په ټول وطن کې امن نشته یو ذره په ټول وطن کې ثقافت باندې کېږي ګزارونه ښوونځی نه پوهنتون په حفاظت کې مدرسو او جوماتونو کې بریدونه داسې کومه ګناه شوې د هر چا نه باجوړ نه تر بونیر او تر مردانه په منځونو او روجو چې نه ختمیږي د ژوندون په تېرولو نه پوهېږي اخیری بند دی چې هغه څوک چې هر ظالم له خطره وه هغه څوک چې هر ظالم له خطره وه هغه څوک چې د تمام جهان غازی دی نن پې دومره مایوسي غالبه شوې د خپل کوره راوتی نشي بندي دی یا مومن ده یا د ژبې اویزانه باجوړ نه تر بونیر او تر مردانه دا اوده خلک به څرنګه ویښېږي د ژوندون په تېرولو نه پوهېږي مننه زبردست ډېر ښه دي ډېره مننه عبدالله صاحب ګرانو درنو خوږو مینهوالو په ننني پروګرام کې موږ سره عبدالله صاحب میلمه دی خوندوره وینا نظم او چې کومه چاربیته وه نو تاسو ترې واورېده غزل به راته وایي داسې یې پرېږدو ځکه چې زمونږ پروګرام کې مینهوال زیات تر بس هغه یو ملګري خو ما ته وایي چې بس بیک ټو بیک پې وایي هغه پرله پسې چې څه ته وایي خو نه دومره موږ څه ناڅه خبرې پکې کوو نو عبدالله صاحب یو غزل خو د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې ښه یاد مې دي پرون هم مرورم درنه تلې ښه یاد مې دي پرون هم مرورم درنه تلې خو دغه دی نن بیا تاله راځم او خوشحالېږم ښه یاد مې دي پرون هم مرورم درنه تلې خو دغه دی نن بیا تاله راځم او خوشحالېږم او زه غواړم چې هر وخت خوشحاله یې موسکی زه غواړم چې هر وخت خوشحاله یې موسکی عجبه ده په دغې باندې مرم او خوشحالېږم او اوس هلکانو شینولي جونو چندرو پرېښوده اوس هلکانو بلوري جونو چندرو پرېښوده او مشرانو په نرۍ خپله پښتو پرېښوده اوس هلکانو شینولي جونو چندرو پرېښوده او مشرانو په نرۍ خپله پښتو پرېښوده او ما یارانه د مور او پلار په جنګ هم نه پرېښوده ما یارانه د مور او پلار په جنګ هم نه وه پرېښي تا یارانه د یو رومال په سا کېدو پرېښوده ما یارانه د مور او پلار په جنګ هم نه وه پرېښي تا یارانه د یو رومال په سا کېدو پرېښوده او تا ویل قسم خورم چې ځواني مې پابندو خوړه تا وی قسم خورم چې ځواني مې پابندو خوړه زه په ځان پوه نه شوم پنجرې نه مې هارو پرېښوده او د خپل وطن دروند غم یې زړه ته اچولی دی اوس د خپل وطن دروند غم یې زړه ته اچولی دی اوس مومند اوس نه راځي مومند تا شو لډو پرېښوده دغه غزل هم مینهوالو ته ډالۍ چې ما ویل ما باندې به راشي ښه وختونه ما باندې به راشي ښه وختونه تا ویل نه کېږي کنډرو کې ګلونه ما وی ما باندې به راشي ښه وختونه تا ویل نه کېږي کنډرو کې ګلونه و سمونه راځي په لاسو خو بسورو خو بسورو چې وطن کې دي د سرو سپینو غرونه سمونه راځي په لاسو خو بسورو چې وطن کې دي د سرو سپینو غرونه ستا یادونه سره غرمه او پیاده لاره ستا یادونه سره غرمه او پیاده لاره پڼ کاپیانې مې په شا پڼ کتابونه مننه ستا یادونه سره غرمه او پیاده لاره پڼ کاپیانې مې په شا پڼ کتابونه او شعر دی پکې چې زه منمه د الله پاک عذابونه زه منمه د الله پاک عذابونه خو منم نه د باچا امتحانونه زه منمه د الله پاک عذابونه خو منم نه د باچا امتحانونه وای راشي پېښور ته خو څنګه ورشم وای راشه پېښور ته خو څنګه ورشم په پنسو کې منختي خشاکونه مننه وای راشه پېښور ته خو څنګه ورشم په پنسو کې منختي خشاکونه وخیری شعر دی چې د پښتو نشه یې ډېره ده په سر کې د پښتو نشه مې ډېره ده په سر کې زه مومند یم ما ته مني څه جامونه مننه عبدالله صاحب ډېره مننه ګرانو درنو خوږو مینهوالو عبدالله صاحب پروګرام کې موږ سره مېلمه د پروګرام وخت هم سر ته رسي
نو ټیم هم زیات نه خرابو نو عبدالله صاحب ته خواست کوم چې بس پتلو تلو کې مینوالو ته بل یو غزل ډالۍ کړي نو بیا اجازت اخلو اوزو جي. مسافر یاره تا پسې د چا سلګۍ هم نه وه. مسافر یاره تا پسې د چا سلګۍ هم نه وه، ته داسې مړ شوې چې د خوا کې خورکۍ هم نه وه. مسافر یاره تا پسې د چا سلګۍ هم نه وه، ته داسې مړ شوې چې د خوا کې خورکۍ هم نه وه. زمون خبرې اخر څنګه لاړې تر خلکو پورې، زمون خبرې اخر څنګه لاړې تر خلکو پورې، مونږ خو ناستو داسې ځای کې چې سیلۍ هم نه وه. مننه. زمون خبرې اخر څنګه لاړې تر خلکو پورې، مونږ خو ناستو داسې ځای کې چې سیلۍ هم نه وه. زما ارمان لکه د هاړ غارمه سېزلمی، زما ارمان لکه د هاړ غارمه سېزلمی، ستا محبت لکه د ژمي غرمنۍ هم نه وه. زما ارمان لکه د هاړ غارمه سېزلمی، ستا محبت لکه د ژمي غرمنۍ هم نه وه. بېګا ته نه وي یاران ټولو هر څه هم ډېرو خو، بېګا ته نه وي یاران ټولو هر څه هم ډېرو خو، په خپل بې خوند و مزه د موسیقۍ هم نه وه. او د محبت د اندېښنو ژوند چې یې نه خوښو، د محبت د اندېښنو ژوند چې یې نه خوښو، که روغه نه وه نو مومنده لیونۍ هم نه وه. ډېره زیاته مننه. ډېره بس دغه مات ګوډ شعرونه وو چې تاسو باندې مې پیرزو کړل. امید لرم چې ستاسو هم خوښېږي او مینوال هم خوښېږي. یو ځل بیا هم ستاسو مننه کوم د عثمان او ډاکټر صاحب ستاسو. الله ماته ژوندي لره چې د خپلې ژبې خدمت کوئ او الله پاک مو نور هم کامیاب کو. دې نه ډوله غټ کار شته دی نه. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان بریالي اوسئ. ډیره مننه عبدالله صاحب. ګرانو درنو خوږو مینوالو، عبدالله صاحب نن موږ سره پروګرام کې میلمه. ډیره مننه کاشف بھائی، دوی موږ سره ملګرتیا کوله. ګرانو درنو خوږو مینوالو، امید ساتو چې د عبدالله صاحب شاعري چې کومه وه، د هغوی چې کوم لیک و، د هغوی چې کوم فکر او سوچ تاسو ته اړوان دی کړو. امید ساتو چې دا به ستاسو ډېر خوښ شوي وي. لایک کمنټ او شیر مه هېروئ. پروګرام ملګرو سره شریک کې. ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد، پښتانه پاینده. مومند دالا کم اسلام پختورا قتل یې رو رکړی او کور پکې سوري تکيري.